السلام علیکم ملګري، زه ټیکنیکل نقیب سره پلان شوی یم په د هیله ستاسو سره جوړ خوشحال به ستاسو ملګري نن ډېره خوندوره ویډیو راوړېدو. نن ویډیو چې کومه ده ملګري، نن ویډیو دغه په پاره کې تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې که ستاسو په یوه ځای کې مهم خط په نقشه کړی وي، ستاسو هغه نه سکرین شاټ اخیستلی وي ملګري، هېڅ غواړئ چې ستاسو هغه لیکل غونډ یو لیکئ ستاسو ته ملګري په کې ډېره ستونزه وي، خو ستاسو ته ملګري نن په دغه ویډیو کې د کاپي کولو طریقه در وښایي ستاسو د سکرین شاټ نه لیکل کاپي کړئ. صحیح کړه ملګري، ویډیو اخره پرې ګورئ. ستاسو نه همدغه درخواست ده که تاسو زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي وئ، مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. ستاسو ته چې دغه سیر سبسکرایب ښکاري په دغه کلیک وکړئ، چې کله تاسو په دغه سیر سبسکرایب باندې ملګري کلیک وکړئ، ستاسو ته بیا دلته ملګري ستاسو ته چې دغه د ګنټۍ نشان روزي په دغه کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه ګنټۍ نشان کلیک وکړئ، ستاسو ته چې دلته ملګري دغه پوس په سر کې آل آپشن ښکاري، په دغه آل هم کلیک وکړئ چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړه چې ستاسو ته په وخت در ورسي. ملګري که ستاسو چیرې دغه ویډیو خوښه شوله، د ویډیو د سره لایک یې صحیح ده ملګري، لایک ضروري دی. ستاسو ملګري که غواړئ چې د نورو ملګري سره شیر کړئ، دلته راشئ په دغه شیر بټن د کلیک وکړئ، تاسو ملګري دغه ویډیو د هر چا سره شیر کولی هم شئ. صحیح ده ملګري، نه راځو د ویډیو په طرف، ویډیو شیر کوم. د ملګري د موبایل سکرین ته راغلی ساده ملګري، دلته زه غواړم چې دلته یوه فیسبوک آیډي زه راخلاصه کړم ملګري. دلته زه هغه فیسبوک آیډي نه سکرین شاټ اخلم ملګري چې کوم انګلیش خط پرې لیکلی شوی وي، زه خط ملګري ورنه کاپي کړم د سکرین شاټ نه. صحیح ده ملګري، ګورئ دغه خط زه دغه نه سکرین شاټ اخلم. ګورئ دلته ملګري ما سکرین شاټ یې نه اخیستل. صحیح کړه ملګري، دلته ملګري زه دلته ملګري ستاسو یو اپلیکیشن در ښکاره کوم. صحیح کړه ملګري، ډېر زبردست خوندور اپلیکیشن دی. ستاسو ته چې دلته ملګري دغه پوس په سر کې اپلیکیشن ښکاري، دغه اپلیکیشن مو ډاونلوډ کړی دی. ستاسو ملګري د دغه اپلیکیشن لینک چې کوم دی د ویډیو په ډسکرپشن کې لاندې میلاو شي، ستاسو هغه ځای نه ملګري دغه اپلیکیشن چې کوم دی هغه ځای نه ډېر په اسانۍ سره تاسو ډاونلوډ کولی شئ. چې کله ستاسو ملګري دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړل، ستاسو ته ملګري دغه اپلیکیشن دغه رقم ته شکل راشي. صحیح ده ملګري، دلته ستاسو ته ملګري زه څه سیټینګونه پکې در وښایي. صحیح ده ملګري، هغه سیټینګونه چې کوم دي ملګري، هغه سیټینګونه دغه رقم ته دي. ګورئ دلته ملګري ستاسو چې دغه لاره په سر کې کمره ښکاري، دلته که ستاسو یو په کاپۍ هم دی یو څه خط لیکلی وي، غواړئ چې هغه نه تصویر اخلئ، هغه خط رو کاپي کړئ، ستاسو په دغه کمره هم کلیک وکړئ، تاسو دغه کمرې په ذریعه سره ملګري خط کاپي کولی شئ. دلته ریکارډینګ کولی شئ. دلته ملګري دغه په سر کې ګیلري تر کې په دغه ګیلري هم دي، چې کله ستاسو کلیک وکړئ ملګري، ستاسو ته ملګري دلته دغه ګیلري راخلاصه شي. چې کله ستاسو ته ملګري دلته دغه ګیلري راخلاصه شوه، ګورئ ملګري که ستاسو دلته څه خط کاپي کوئ د سکرین شاټ نه، لکه دلته زه دغه سکرین شاټ مو اخیستلی دی. ګورئ ملګري دغه لاندې انګلیش خط چې کوم دی دغه خط زه ورنه کاپي کوم. ستاسو دلته راشئ دغه آپشن چې کوم دی دغه رقم ته دغه انګلیش د سیده راولی چې مکمل خط پکې راشي. ستاسو ته چې دلته دغه پوس آپشن ښکاري، ستاسو ته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ، ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راشي. ګورئ دغه خط چې کوم دغه مکمل ورنر خط راپوس شه. صحیح ده ملګري، تاسو ته چې دغه آپشن ښکاري دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړل، ګورئ ملګري دغه خط چې کوم دغه ورنر کاپي شه دغه انګلیش ته هم پښتو ته وښتل. صحیح ده ملګري، دلته زه یو بل سکرین شاټ مو اخیستلی دی چې کوم څنګه د فیسبوک آیډي نوم چینج کېږي ملګري، هغه نه مو سکرین شاټ اخیستلی دی. دلته ملګري دغه سکرین شاټ راوښله. صحیح ده ملګري، دلته دغه سکرین شاټ ته ګورئ ملګري، دغه سکرین شاټ تاسو ورته کتلی شئ چې څرنګه فیسبوک آیډي ته نوم ور چینج کېږي، دغه نه مو دغه سکرین شاټ اخیستلی دی. زه غواړم چې د خط انګلیش چې کوم دی دغه انګلیش زه ورنه کاپي کړم. صحیح ده ملګري، چې کله تاسو ملګري دغه انګلیش ورنه کاپي کوئ، ستاسو ته چې دغه پوس آپشن ښکاري دلته راشئ په دغه آپشن د کلیک وکړئ. چې کله تاسو ملګري دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ، ستاسو ته چې بیا دلته دغه آپشن ښکاري دلته راشئ په دغه آپشن د بیا کلیک وکړئ. چې کله تاسو ملګري دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ، ملګري تاسو په خپله ورته کتلی شئ چې دغه خط چې کوم دی پښتو ته هم انګلیش ته ماته روښتل. صحیح ده ملګري، ستاسو که غواړئ چې دغه پښتو خط یا هم د انګلیش خط کاپي کړئ، ستاسو څنګه کاپي کوئ، ستاسو ته دلته ملګري دغه کاپي آپشن ښکاري، دلته راشئ دغه پښتو خط هم د کلیک وکړئ، دغه کاپي شي. صحیح ده ملګري، که غواړئ ملګري چې ستاسو د انګلیش خط کاپي کړئ، ستاسو ته چې ملګري دغه کاپي ښکاري، تاسو دلته راشئ په دغه کاپي هم د ستاسو کلیک وکړئ ملګري، ستاسو دغه د انګلیش خط هم شي. صحیح ده ملګري، دا زما نه چې تاسو ته ملګري نن دغه خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې در وښودله. صحیح ده ملګري، ستاسو نه ملګري بلې ویډیو پرې اجازت غواړم. د الله په امان.